سلامونه جوړ تازه د سوپر 8 یا د اتو غوره لوبډلو په مرحله کې افغانستان به د پنځشنبې په ورځ له هند سره لوبه کوي. لوبه د باربوداس د کرکټ په نړیوال میدان کې کیږي چې د کابل په وخت په 9 بجو باندې پیلېږي او د واشنگټن ډي سي او په ځایي وخت هلته د سهار په 9 بجو باندې پیلېږي. غواړم په دې ویډیو کې په ځینو مشخصو تخنیکي برخو باندې خبرې وکړم. اوله خبره خو دا ده چې د سوپر 8 لوبې د حساسه مرحله ده او په دا ډول مرحله کې هر لوبه په هر ډول لوبغاړي باندې او په هر ډول لوبډلې باندې خپل تاثیر او فشار لري او له فشاره ډکه لوبه به وي. دویمه خبره دا ده چې تخنیکي اړخ د دې لوبو یو اړخ یا څو اړخونه دا کیدای شي چې هندوستان په ګروپي لوبو کې په امریکا کې چې لوبې وکړي ټولې لوبې د ورځې وکړي، په ټاکنده غرمه کې یا په خل مر کې او په شدید ګرمۍ کې وکړي، او برعکس افغانستان خپلې ټولې ګروپي لوبې په شپې کې وکړي. د شپې د لوبو یو مشکل دا وي چې د شپې پرخه ورېږي او همدغه علت دی چې هر لوبډله پچه ګټي نو کوشش کوي چې دویم بیټینګ وکړي. هغه علت دا دی چې دویم بیټینګ کې پرخه ورېږي، بیا هغه بالرانو ته مشکل کېږي، بال ښه ګریپ کولی نه شي، ښه سپین کولی نه شي، فیلډرانو ته هم مشکلېږي. نو په دې خاطر دا یوه ګټه رسوي بیټینګ سایډ ته. نو د شپې د لوبو دغه مشکل وي. د ورځې د لوبو بیا خپل فکټورونه دي. مثلا د ورځې په لوبه کې ګرمي وي، لمر ډیر تیز لګیږي، باد تیز لګیږي، او که ډیر هوایي شاټونه راځي د لوبغاړي چې بره توپ ته ګوري هوا ته، نو د لمر سترګې بریښوي، نو شاید یو نیم پکې خراب فیلډینګ هم وشي. نو د ورځې او د شپې د لوبو دا غټ هغه فکټورونه، هغه تغییرات دي چې هند په دې برخه کې تر افغانستان ښه دی، ځکه دوی د ورځې لوبې کړي دي او افغانستان د شپې لوبې کړي دي. په دغه میدان کې د دې میدان یو اړخ بونډري چې دا ډیره لنډه ده او بعد هم د ورځې په لوبو کې ښه لګیږي. نو په همدې خاطر توپ وهونکي او بیټسمینان کوشش کوي چې د میدان هماغه اړخ چې بونډري ته نږدې دی په هماغه اړخ شاټونه وهي او هماغه طرف ته شاټونه وهي په کوم طرف چې باد الوزي، باد روان وي. نو دا بل فکټور دی. ښه، د افغانستان په لوبډله کې د تغییر ضرورت شته. زه مجبوریت او ضرورت یادوم دغه عنوان که زه ورکړم داسې یو ټاپک ته. مجبوریت په دې معنی چې د افغانستان تیرې لوبې ته په کتو د ویسټ انډیز سره چې کومه لوبه وکړه، د تیرو دریو نورو بریاوو هغه رنګ یې لږ تت کړه او د آینده لوبو په اړه یوه ناامیدي څرګنده کړه. که افغانستان دغسې لوبې کوي نو په سوپر 8 کې به ښه ونه ځلیږي، مګر افغان لوبغاړي او افغان لوبډله تر ډېر ښه استعداد لري او د 100 اورونو سپیشلیست لوبغاړي لري. نو هیله ده چې دوی په سوپر 8 کې برعکس ښې لوبې وکړي. نو د ویسټ انډیز سره په لوبې کې دا خبره جوته شوه چې افغانستان لا هم په بیټینګ کې بالخصوص په میډل آرډر کې مشکل لري، ضرورت لري چې یو تغییر نیم تغییر پکې راولي. مجبوریت دا دی چې ضرورت دا دی وبخښئ، دا دی چې یو دوه بیټسمینان، نوي بیټسمینان داخل شي چې میډل آرډر ورسره قوي شي، او مجبوریت دا دی چې په داسې یوې مرحلې کې په سوپر 8 کې د هند غوندې یوې لوبډلې په خلاف لوبې کې دغسې یو لوبغاړي ته چانس ورکول چې تر اوسه یې په دې نړیوال جام کې لوبه نه وي کړې، دا یو ډېر غټ په حساب یو قمار بلل کېږي. ځکه چې یو لوبغاړي لوبه نه وي کړې په ټول نړیوال جام کې په ګروپي لوبو کې، او ته یو ځل په داسې له فشار ډکه حالت کې لوبې ته یې راوباسې، نو دوه حالت وي. یا دا چې که خدای ورسره یاري وکړي نو سټار به شي، که یاري ونه کړي نو په کیریر باندې ډېر بد تاثیر لري، او د هغه په کیریر په هغې لوبې کې که ښه نه ځلیږي نو په ټیم باندې هم بد تاثیر لري. نو مجبوریت دا دی چې دغه قصه د تخنیکي اړخ باندې، او ضرورت دا دی چې تغییرات راشي. خو زه مطمئن یم چې کپټان او روزونکي به داسې یو پرېکړه نه کوي چې د افغانستان په زیان تمام شي، او موږ هیله مند یو چې دوی د افغانستان د بري لپاره به ډېرې هڅې کوي او داسې یو پرېکړه به کوي چې د افغانستان په ګټه وي. ویدو اوږده نه شي. د هند تګلاره به دا وي چې د افغانستان په مقابل کې دوی لوبیږي. زما په نظر دوی به کټ مټ د ویسټ انډیز تګلارې په څېر تګلاره عملي کوي. د افغانستان هغه اټاکینګ بالران چې دي، بالخصوص فاروقي او نوین، دوی باندې به دوی یرغل کوي، د دوی روهیت شرما د شاټونو صلاحیت لري، کوشش به کوي چې پاور پلی کې د افغانستان اټاکینګ بالران په نښه کې، او په بیټینګ کې د افغانستان اټاکینګ بیټسمن بالخصوص ګوربز په نښه کې چې بیټینګ ونه شي کړی. که دوی په خپل دغه پلان باندې کې عملي شول نو د افغانستان هغه تخنیک او تکتیک، هغه پلان، هغه ستراتیژي ټوله ګډوډېږي، نو د افغانستان لپاره لوبه سختېږي. د هندوستان د سر توپ وهونکو ښې لوبې نه دي کړې. روهیت شرما او ویرات کوهلي خو هېڅ ښه سفر نه درلوده، ښه دا ډېر ناکام سفر یې و په امریکا کې، په دې هیله چې د دوی دغه سفر هم دغسې ادامه ولري. او د دوی په لوبډلې کې 4
جنون بیټسمنان دي او 4 آل راونډران دي او نور بالران دي چې دوی هغه بومرا او ارشدیپ سنگ قوي توپ وهونکي بلل کیږي. نو افغانستان به هم خپله تګلاره لري له شک پرته، ځکه چې افغان لوبغاړي په آی پی ایل کې ډېر لوبېدلي دي، ورسره روزونکي شته. هلته براوو چې د ویسټ انډیز د ټیم پخوانی لوبغاړی دی هغه هم شته. دوی به خپل پلان او خپله تګلاره هم لري. نو هیله مند یو چې د دوی تګلاره عملي شي. کرکټ د ورځې لوبه ده، موږ هیله لرو چې د پنجشنبې ورځ د افغانستان ښه ورځ وي چې دوی ښه لوبه وکړي. ښه، د روزونکو د دواړو هیوادونو روزونکو جانتن ټراټ او راهول ډرایور تر لوبې یوه ورځ مخکې خبري کنفرانس درلودو. جانتن ټراټ وویل چې دوی هرې لوبې ته جلا پلان لري، د هند سره لوبې ته جلا پلان لري او باید دوی دا لوبه وګټي. او د ځینو افغان لوبغاړو نومونه واخیستل چې په هغوی باندې ډېره تکیه کیدی شي. او همدغه راز دوی ویل چې د افغانستان اکثریت 9 لوبغاړي په آی پی ایل کې وو او دغه دوی په آی پی ایل کې لوبې وکړه او دوی اوس ټول راټول شوي دي او هغه تجربې راوړلې. نو په دې هیله چې دوی د خپلو تجربو نه ګټه پورته کړي د هند په خلاف لوبه کې. او مثبت سړی وویل چې موږ به سبا ښه لوبه کوو. راهول ډرایور هم وویل چې دوی له امریکا نه په وخت سره ویسټ انډیز ته رسېدلي دي او وضعیت سره اشنا دي او افغانستان یې د 20 اورونو یوه خطرناکه لوبډله وبلله، بالخصوص د افغانستان ځینې بالران یاد کړل. خو یوه خبره یې وکړه چې موږ په کوچنګ سټاف کې د مشاورینو د روزونکو د ټولو سره موږ خبرې کړي دي او د دغې لوبې ټول اړخونه مو ارزولي دي او موږ به کوشش کوو چې د افغانستان د ښو توپ اچوونکو او بیټسمنانو مخه ونیسو او کابي وکړو چې ښه لوبه ونه کړي. په هر حال د قضیې یو بل اړخ دا دی چې ویډیو خیر ده که اوږدېږي نو خبرې ټولومه. د قضیې بل اړخ دا دی چې په ویسټ انډیز کې هندیان زیات دي او کله په کوم ځای کې چې د هند لوبه وي هندیان واړه او زاړه او ماشومان ټول ورسي. ما په خپلو سترګو لیدلې، په انګلند کې مې لیدلې، په امریکا کې مې لیدلې، په کریبین کې به هم ګورو، په استرالیا کې مې هم لیدلي دي البته. نو د دوی نندارچیانو شمېره به زیاته وي، وګورو چې افغانان څومره ورځي. او بله خبره دا ده چې د هند د رسنۍ هغه ښه پراخ موجودیت لري. زما داخلي معلومات دا دی چې د کرکټ نړیوالې شورا له ځینو رسنیو څخه بخښنه غوښتې ده چې نشي کولی چې ټولو ته د کارت ورکړي چې د هندوستان او افغانستان د لوبې په اړه راپورونه برابر کړي. علت یې هم دا ده چې ډېر هندیان ورغلي دي. او بله خبره دا ده چې د هند په رسنیو کې ځینې رواني جنګ هم د افغان لوبغاړو په اړه پیل شوی دی. ما ځینې ویډیوګانې مباحثې مې ولیدلې چې ویل چې افغان لوبغاړو په آی پی ایل کې لوبې کړي دي او زموږ لوبغاړو ښه لوبه ولیدي او له دوی سره اشنا دي او راشد خان د عملیاتو وروسته په حساب د دوی په وینا البته هغسې بالنګ نشي کولی. مطلب دا رواني جنګ دی او زما هیله دا ده چې افغان لوبغاړي د دغه رواني جنګ څخه څنګ ته وي او دا ویډیوګانې ونه ګوري. او زه بیا هم همدغه خبره کوم چې کرکټ د ورځې لوبه ده او موږ هیله لرو چې افغانستان به انشاءالله د هند په خلاف ښه لوبه کوي.